السلام علیکم، زه یم ریاض کار او نن تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د مسنجر ګروپ جوړول او د مسنجر د ګروپ جوړول مکمل سیټینګ در وښیم. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ یم کار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض کار. راځئ چې شروع کړو. نو لومړی راځو په مسنجر کې ګروپ جوړوو. نو زه خپل مسنجر ته راغلم او په دې ځای کې به تاسې د یو چا پروفایل راخلاص کړئ. کله چې مو پروفایل راخلاص کړ نو پورته تاسو ته دغه آی بټن ښکاري، په همدې باندې به کلیک وکړئ. ښکته به تاسې راشئ او دلته تاسو ته دغه کریټ ګروپ چیټ ویت تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به کلیک وکړئ او دلته به یو کس له تاسو سره دا انتخاب شوی وي او یو کس به تاسې دلته بل انتخاب کړئ. دلته یې تاسې سرچ کولی هم شئ. نو زه به دغه انتخاب کړم. کله چې مو دغه دوه ملګري انتخاب کړل، تاسې ډېر هم انتخابولی شئ. زه به دا دوه انتخاب کړم. نو پورته ته دغه اوکې تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا ګروپ به له تاسو سره جوړ شي. کله چې تاسو سره دا ګروپ جوړ شو، یو ځل به تاسې بیا په آی بټن باندې به کلیک وکړئ او بیا به تاسې په دې درې ټکو باندې به تاسې یو ځل بیا کلیک وکړئ. کله چې مو بیا په دې باندې کلیک وکړ نو دغه دوهم آپشن تاسو ته ښکاري چینج ګروپ فوټو، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو سره دوه ډوله آپشن راځي چې ډایرکټ کیمرا او ګیلري. چوز فوټو باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته به تاسو اوس راولي خپلې ګیلري ته او له ګیلري څخه به تاسې اوس یو انځور ورته راواخلئ. زه به دغه انځور ورته راواخلم. کله چې مو انځور ورته راواخیسته نو دغه غشی تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته به تاسې د عکس سایز ور وښایاست. کله چې مو د عکس سایز ور وښایاست نو دغه سیو بټن تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او د دې ګروپ انځور به له موږ سره چینج شي. یو ځل به بیا تاسې پورته راشئ، په دې درې ټکو باندې به کلیک وکړئ او دریم آپشن تاسو ته ښکاري چینج نیم، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او د دې دغه خط به تاسې پاک کړئ او دلته تاسې د ګروپ ته نوم ورکړئ. کله چې مو ګروپ ته نوم ورکړل، له هغې څخه وروسته دا په سیو باندې کلیک وکړئ او تاسو سره به د ګروپ نوم هم چینج شي. یو ځل به بیا تاسې په دې درې ټکو باندې به تاسې کلیک وکړئ او څلورم آپشن تاسو ته ښکاري ډیلیټ کنورسیشن. که چیرې په دغه باندې موږ کلیک وکړو او په دې ډیلیټ باندې موږ کلیک وکړو نو د ګروپ مکمل کنورسیشن، که هغه میسیجونه وي، که ویډیوګانې وي، که انځورونه وي، که لینکونه وي، هر څه به له موږ سره په یو کلیک سره ډیلیټ شي. همدارنګه له دې آپشن څخه تاسې په ګروپ کې زنګ وهلی شئ او له دې آپشن څخه تاسې په ګروپ کې ویډیو کال کولی شئ او له دې آپشن څخه تاسې نور نفر په ګروپ کې اډ کولی شئ او له دې ځای څخه تاسې د ګروپ نوټیفیکیشن بندولی شئ. کله چې تاسې په یو ځای کې مصروف یاست او تاسو ته په ګروپ کې بېلابېل نوټیفیکیشن راځي او تاسې ترې په عذاب یاست، نو په همدې باندې تاسې کلیک وکړئ او د دې نوټیفیکیشن بند کړئ. نو بیا چې په ګروپ کې څوک خبرې کوي یا څوک شیان پورته کوي نو تاسو سره به د دې نوټیفیکیشن نه راځي. او په دې ځای کې دغه لومړی آپشن موږ ته ښکاري دیم، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او په دې ځای کې تاسې د ګروپ بیکګراوند ور بدلولی شئ. نو زه به په دې کې یو باندې کلیک وکړم او د دې ګروپ بیکګراوند به زه اوس بدل کړم. زه په دې باندې کلیک وکړم او په سلیکټ باندې به کلیک وکړم. نو دا تاسو ته ښکاري چې د دې ګروپ بیکګراوند له موږ سره بدل شو. یو ځل به بیا تاسې پورته په دې آی بټن باندې به تاسې کلیک وکړئ او په دې ځای کې دغه دویم آپشن تاسو ته ښکاري کویک ریاکشن، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او په دې ځای کې تاسې د دې ته لایک بدلولی شئ. د مثال په توګه زه به اوس دې ته یو بل ډول لایک ورکړم. نو زه به دغه لایک ورکړم. نو ښکته تاسو ته دغه ښکاري چې د دې لایک له موږ سره بدل شو. یو ځل به بیا تاسې په پورته په دې آی بټن باندې کلیک وکړئ او په دې ځای کې دغه دریم آپشن موږ ته ښکاري نیک نیمز، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او په دې ځای کې دلته په ګروپ کې تاسې یو چاته نیک نیمز ورکولی شئ. د مثال په توګه زه به اوس دغې آیډي ته یو بل نوم ورکړم. د دې نیم به زه پاک کړم. نو د دې خپل نوم موږ پاک کړ او پر ځای مو بل نوم ورکړ. له هغې څخه وروسته په دې سیټ باندې کلیک وکړئ او د دې نوم به له تاسو سره په ګروپ کې بدل شي. یعنې د دې خپل نوم همکار سکلز دی خو پر ځای مو ټیکنیکل چینل ورکړ. کله چې دغه آی ډي بیا په ګروپ کې میسیج کوي نو موږ ته به د دې همکار سکلز نوم نه اخلي بلکې ټیکنیکل چینل نوم به اخلي او د دې نوم به په ګروپ کې بدل شي. راځو بیرته بیک او په دې ځای کې دغه سی ممبرز تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او په دې ځای کې دلته تاسې ممبر کتلی شئ چې په دې ګروپ کې دغه آیډیانې دي او دغه یې نومونه دي. په دې ځای کې به تاسو ته ټول نفر ښکاري او په دې ځای کې یوازې د ګروپ مشران یا د ګروپ اډمینان تاسو ته ښکاري. او له دې ځای څخه هم بیک وځو او د ګروپ تر ټولو مهم سیټینګ همدا دی. نو را به شئ تاسې دغه ممبر ریکویسټ ته. کله چې په دې باندې تاسې کلیک وکړئ نو کله چې تاسو دغه آپشن آن کړئ نو بیا به ستاسې له اجازې پرته په ګروپ کې څوک نشي اډ کېدلی. د مثال په توګه زه به راشم خپل سی ممبر ته به زه راشم
او په دې کې به زه دغه ملګری بیرته له ګروپ څخه وباسم. زه په همدې پروفایل باندې کلیک وکړم او دغه ریموو فروم ګروپ تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به کلیک وکړم. زه به دا له ګروپ څخه وباسم. د مثال په توګه کله چې تاسې په خپل مسنجر ګروپ کې دغه ممبر ریکویسټ دغه اپشن تاسې په خپل ګروپ کې آن کړئ، بیا چې کله یو څوک په ګروپ کې اچول کېږي نو تاسو ته به دا ډول نوټیفیکیشن راځي. دا نوټیفیکیشن به تاسو ته په دغه ځای کې هم راځي، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ نو تاسو ته ډایرکټ دا ډول صفحه راخلاصیږي. دلته تاسو ته وایي چې دغه همکار دغه کس ګروپ ته انوایټ کړی دی، آیا تاسو اجازه ورکوئ چې ګروپ ته دننه شي او یا نه. که چیرې تاسې اجازه ورکوئ چې دا ګروپ ته دننه شي نو په دې ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. که چیرې اجازه نه ورکوئ نو تاسې په دې نښان باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو سره په ګروپ کې نه دننه کېږي. یعنې کله چې دغه اپشن تاسې آن کړئ نو بیا هیڅوک هم نشي کولی چې ستاسو له اجازې پرته ګروپ ته دننه شي، چې دا د مسنجر ګروپ لپاره تر ټولو مهم سیټینګ دی. نو له دې ځای څخه هم بیل کېږو او راځو انویټیشن لینک ته. په دې باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ او دغه اپشن تاسو ته ښکاري، دا اپشن چې تاسې آن کړئ نو تاسو ته لاندې دغه اپشن درکوي کاپي لینک. نو کله چې دغه لینک کاپي کړئ او دا یو چاته ولېږئ نو هغوی کولی شي چې له دې لینک څخه ستاسې ګروپ ته داخل شي. یعنې کله چې دغه لینک تاسو کاپي کړئ او دغه لینک تاسې په مسنجر باندې، په واتساپ باندې، په فیسبوک باندې تاسې شیر کړئ نو هغوی په ډېره اسانۍ سره کولی شي چې له هغه لینک څخه ستاسې ګروپ ته داخل شي. نو له دې ځای څخه هم بیل کېږو او راځو ویب میډیا فایلز اینډ لینکس. کله چې په دې باندې تاسې کلیک وکړئ نو په دې ځای کې به تاسو ته ویډیوګانې او انځورونه راخلي او په دې ځای کې به تاسو ته نور فایلز راخلي، اپلیکیشن وغیره، او په دې ځای کې تاسو ته لینکونه، چې دغه لینکونه، فایلونه او انځورونه یا ویډیوګانې په دې ځای کې تاسو په ډېرې اسانۍ سره پیدا کولی شئ. نو په دې ځای کې نور سیټینګونه هم شته خو هغه مهم نه دي. نو زه تاسو ته په دې خاطر نه تشریح کوم چې بیا ویډیو اوږدیږي. نو دا د مسنجر ګروپ جوړول او د مسنجر د ګروپ جوړولو مکمل سیټینګ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نور ښکلي ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.